د اوو وروڼو خور که د اختر غوا. درېیمه برخه. د مور د مړینې 2 میاشتې وروسته مې د وروڼو ترمنځ څو ځلې د ښځو په سر شخړه سره شوه. اوو وروڼو مې په 2 لارو سره لاړ. یوازې زه پاتې شوم. کور ته چې به ورغلم ورېندارې وروڼو به راته ویل چې خړې پیشو لکه چې د اوسېدو ځای دې نشته، ورشه هغه بل ورور ته دې موږ کره د اوسېدو حق نه لري. له 3 وروڼو مې ګیله نه کوله، ځکه هغوی په چرسو او پاپینو روږدي شوي وو، خو له نورو 4 وروڼو مې یو هم دې ته غاړه نه کېښوده چې زه له دوی سره اوسم. بس مېرمنو به چې ورته څه ویل هغه به یې سرته رسول. اخره فیصله په دې وشوه چې 2 وروڼه یو، 2 ورځې به له یو سره وي او 2 ورځې به له بل سره وي، او زه به د پیشو غوندې په 2 وروڼو ګرځېدم راګرځېدم. زما لومړنۍ اونۍ د مشر ورور د وصال سره وه. د مازدیګر وخت و. زه په ډوډۍ پخولو بوخته وم چې جمشید راته زنګ وکړو. اخوا دېخوا مې مخ واړاوه. ما ویل هسې نه چې ورېنداره مې وویني. تلیفون مې راواخیسته. له 2 میاشتې ځنډ وروسته راته جمشید تلیفون وکړ. د اوکې تڼۍ مې ووهله. تلیفون مې غوږ ته نږدې کړ. جمشید په ارامه غږ سره وویل سلامونه برېښنا. په بنده ژبه مې وویل وعلیکم جمشیده څنګه یې؟ جمشید ځواب راکړ زه ښه یم ګرانې، ته څنګه یې؟ ما ویل په همدې حال شکر دی. جمشید وویل غږ دې ډېر مړاوی دی، بیا څه خبره ده؟ بس جمشیده ما لا جواب نه ورکړی چې په ورېندارې مې سترګې ولګېدې. نغري ته را روانه وه. زر مې جواب ورکړ چې اوس مې ورېنداره راغله، زه وروسته درته تلیفون کوم. اړیکه مې پرې کړه. تلیفون مې بېرته جیب ته واچو. کله مې چې ډوډۍ ته وکتلې لوګي ترې ختل. یو مخ یې ټول سوټ بوټ شوی و. ډوډۍ مې له تبۍ لرې کړه. ورېندارې مې چې څنګه نغري ته راغله په سوې ډوډۍ یې سترګې ولګېدلې. سترګې رابرګې کړې. په غوسه یې وویل څرګې دې شته که نه؟ دا ډوډۍ دې ولې داسې سوې ده؟ مردار خورې په کومو سوچونو کې تللې؟ 2 څپېړې یې په مخ ووهلم. له سر له ویښتو یې ونیولم. د نغري دیوال سره یې ووهلم. له سترګو مې مړې اوښکې راتوی شوې. مخ ته راته کېناسته. د سر په ویښتو کې یو ځل بیا موټی راډک کړ. راته یې وویل ژاړه مه، دا خو یې لا پیل دی. دا ځل یې په ښي لاس یې ونیو. په تبۍ باندې لاس را باندې کېښود. زما له خولې یوه چیغه ووته چې له دې چیغې سره زما وراره چې د وصال مشر زوی و نغري ته په منډه راغلی. کله چې یې پر مور سترګې ولګېدلې پرې غږ یې وکړ مورې دا څه کوئ؟ دا پرېږده، لاس دې ورته وسوځوه. مور یې ورپورته شوه او 2 ګرمې څپېړې یې په مخ ورکړې چې ستا هم لکه چې سترګې ړندې شوي دي. دا وګوره ډوډۍ داسې پخېږي. وراره مې چې نوم یې خیبر و وچې سترګې راته ونیولې. له سترګو یې پوهه شوم چې وس مې نه رسي. له نغري د باندې شوم. مور یې هم ورپسې لاړه. د باندې د خبرو کولو غږ راتله، خو په خبرو سمه نه پوهېدم. دومره پوهه شوم چې خیبر د مور سره زما په اړه خبرې کوي. ما چې لاس ته وکتل لاس مې ټول پوکڼی شوی و. په ډېر زحمت سره مې پاتې ډوډۍ پخه کړه. له ډوډۍ پخولو وروسته یوې کوچنۍ غوندې کوټې ته لاړم چې ټوله د بېکاره لوښو څخه ډکه وه. ځان ته مې پکې ځای جوړ کړ. بېرته نغري ته لاړم. دوی ته مې ډوډۍ تیاره کړه. کله چې دوی ډوډۍ وخوړه لوښي مې ټول کړل. خپلې کوټې ته لاړم. دروازه مې په ځان پسې پورې کړه. له ځان سره مې ښه ډېر وژړل. نور مې په سترګو کې اوښکې وچې شوې وې. د مور خبرې مې رایادې شوې چې راته ویلې لورې زما په ژوندانه چې واده وکړې زه به ډېره خوشحاله شم. دا زما لوی ارمان دی چې ته زما په ژوندانه واده وکړې. د مور هرې خبرې مې ذهن کې راتاوېدې. اوس مې هېڅ نشو کولی ځکه اوبه چې له ورخه تېرې شي بېرته نه راګرځي. شپه له نیمایي اوښتې وه. ټول په درانه خوب ویده ول. یوازې زه وم چې خپل ژوندانه په اړه رنګارنګ سوچونه مې په سر اخیستي وو چې په همدې کې زما د کوټې دروازه په کراره ودربېده. د خپل ځای نه پورته شوم. دروازې خوا ته ورغلم. دروازې ته په نږدې کېدو وم. قرار غوندې غږ مې تر غوږونو شو. برېښنا خیبر یم، دروازه خلاصه کړه. کله مې چې دروازه خلاصه کړه خیبر په ارامه کوټې ته رادننه شو. په لاس کې یوه پلاستیکي کڅوړه وه چې په ارامه یې وویل
برېښنا راشه دلته کښېنه چې په لاس یې درته دارو وتړم. ما وویل نه خیبره زه نه غواړم چې زما په سر تاته په کور کې کومه ستونزه پیدا شي. خیبر وویل د څه ستونزه؟ ما ته به څه مشکل پیدا شي؟ ما وویل ګوره خیبره ته چې اوس زما په لاس د دارو وتړې سبا به دې مور ته څه ځواب ورکوم چې ما دارو له کومه کړل. خو خیبر نه منله، ټینګار یې وکړ چې باید ضرور دغه دارو په لاس وتړي. اخر خیبر مجبور شو، په خپله راوړاندې شو، په لاس یې راته دارو وتړل. زما له سترګو د بېوسۍ اوښکې راتوی شوې. د خیبر په سترګو کې هم اوښکې ډن ولاړې وې. په غمجن آرامه غږ یې وویل ګوره برېښنا بل وخت هر کار ته په ښه ځیر سره پام کوه. مور مې ډېره ظالمه ده، له ظلم کولو خوند اخلي. ما له هماغسې وړې سلګۍ کولې. خیبر را زیاته کړه ګوره برېښنا دومره زر خپل همت له لاسه مه ورکوه. هر څه ته چې ضرورت ولري د یو مهربان ورور په شان به زه ستا په خدمت کې وم. له خیبر نه مې مننه وکړه.